ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او قدرمنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر سید فضلالرحمن صاحب باچا ستاسو په درنه خدمت کې د داستان او قصه ییزې خپرونې سره حاضر شوم. خدای دې وکړي چې قدرمنو دوستانو موږ سره تاسې دې خپرونې تر پایه ملتیا وکړئ او زموږ دغه یوټیوب چینل سره سبسکرایب بل آیکن ته ګوته وکړئ او لایکینګ یې هم وکړئ او فیسبوک کې هم لایک او شیر دوستانو که په نظر راغله ورته ورکړئ، ځکه چې ستاسې لایکونه او شیرینګ موږ ته حوصله راکوي او تاسې نه موږ ډېره مننه کوو قدرمنو دوستانو چې زموږ خپرونې ته لایکونه ورکړي دي او شیرینګ هم کړی دی. د یوټیوب د کارکونو نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ خپرونې ته ترجیح ورکړې ده، ډېره مننه ورڅخه کوو او د هغه کسانو نه هم ډېره مننه کوو د هغه هنرپرستو کسانو نه چې هغه د تېر هېرو هنرمندانو په باره کې ډېره خواري کړې ده او د هغې ارشیف یې یوټیوب چینل ته ورچولی دی، یوټیوب ته ورکړی دی او د یوټیوب چینل د لارې خلکو ته د هغې رسیدګي د هغې تر غوږونو د دې زړو تېرو هنرمندانو اوازونه رسېدلي دي. موږ هم کوشش کوو چې د خپل چینل د لارې دغه تاریخي اثار او تاریخي هنرمندان د دوی سره ډېرې پټې خزانې دي، هغه د خپل چینل د لارې تاسو ته تاسې ته غوږونو ته ورسوو. موږ کوشش کوو چې قدرمنو لیدونکو دا درمو درته د حبیب نور استاد او د نسرین په غږ کې محمد خان شیرنی کیسټ ترتیب کړي. راځئ چې دا په ګډه واورو د حبیب نور او د نسرین. چې دا رباب سره پوهېږي او که نه تاسې واورئ او ما سره په دوکړه باندې چې کوم دی نو خیر محمد ملګری دی، بل چې دی نو ګونګروګانو والا انشاءالله اوس په که خیر ډېر مشهور شي، اخترنامه د ګونګروګان هغه شرنګ. اوس تاسې بدله واورئ د نسرینې په آواز باندې. کومه بدله به وي؟ مومن خان شیرینی. مومن خان شیرینی ډېره ښه ده. مومن خان شیرینی خو ډېره مزېداره بدله ده. یو کار نه کوي نسرینې چې زه ته روپۍ وکړمه ډېره لا وایي. نو بې د عشق هغه نار نه راځي بیا. که کارخانو ته خندا کړه کابل بالته ستا اختیار ده د اختیار نه راځي بیا که نه. پاسخمه سفر روانې تو خبر اخله داسې شعر په دې لار نه راځي بیا.
پونر ګوټ په ګوټ ورته ټول کله معلوم او مومن خان پکلو شوی و ماشوم داسې وختونه مه شپه وه په وتللو او مومن خان چې د کالت او ختلو کور کې ګرځې چارته ګوري راګودار زفر خان ډلو دوله خبر تتکدونه مو ملو لیدل چاپېرلو او چې بیبي شیرینه منځ کې وراګیره ایسا نسیمی د عصري ځای مې پاتې نه شو وجوله د اوښکو نه څنډم د ملکه زما وجدای راله لارې دوه شینو او مرګ مې قبول دی جدایي نه قبلومه دا مرګ خدا پر د پوخه ده ها بدن استنه یار د یار نه جدا کنا یا جانا ده که خدا سنوي د چالم سن مخامخا تا سره یې پپت کې تور موسلی خان وادي په تیار کې شهزاده شي څه به کړمه وجلاله تا کړه واده ماتلو او زه به په خپله واده ټینګ تر مرګه یمه یا تا چې واده وکړه چې ستا ده یا ما د نقول د وفا درکړو چې ستا شنه ها کاسیلې مې خولې نه نه تلې دړه لمبو باندې جان سېزدلی وه ستا په لباس کدو کنه وده تنه ډکو به مې ولې درس کوله چاته به تور ښکارېږي یارانو او ما د سب ټوله نوکران مې ولیدي ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اورېدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دي اوس د نظر ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سیار پاچا چې د یو بلې نوې خپرونې سره ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم اجازت غواړم تاسې په لوی بخت کې او مهربان خدای سپارم په مخامخه یا د دې خسته او داسې عادت وي یو ته به خاندي لس به تماګرده وي یا د دې خسته او داسې عادت وي لکه د کډو سپی د ارچا پسې ځي